تازه خبر طالبانو له پاکستان تازه څه غوښتنه کړې ده. تازه طالبانو څه ویلي دي؟ آیا پاکستان به د طالبانو دغه غوښتنه ومني او که نه؟ نور جزئیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. طالبانو د افغانستان له ګاونډي هیواد پاکستان څخه غوښتي دي چې 2 افغان هوایي شرکتونو ته د ملکی پروازونو د بیا پیلېدو اجازه ورکړي. دغه غوښتنه د کابل هوایي ډګر د ترمیم کېدو وروسته شوې ده چې په تیره میاشت کې ورته سخت زیان اوښتی و. رویټرز خبري اژانس د یو پاکستانی چارواکي له قوله لیکلي دي چې د افغانستان د ملکی هوایي چلند ادارې د پاکستان له اړوند چارواکو څخه په یو لیک کې د اریانا افغان او کامیر هوایي شرکتونو ته د پروازونو د بیا پیلېدو د اجازې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د ملکی هوایي چلند ادارې ویان سیف الله یاد خبري اژانس ته ویلي دي افغانان له کابل د پروازونو د پیلېدو غوښتنه کوي. هغوی وایي چې هوایي ډګر الوتنو ته آماده شوی دی. بلخوا ذبیح الله مجاهد وایي غواړو له ټولې نړۍ سره مثبت ډیپلوماټیک مناسبات ولرو. د افغانستان اسلامي امارت د فرهنګي کمیسیون مشر او ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د موقت حکومت جوړېدو موخه له نړۍ سره د ډیپلوماسي له لارې د ښو اړیکو پالل دي. نوموړي له NHK تلویزیون سره په تازه مرکه کې ویلي چې دوی غواړي له ټولې نړۍ سره 2 اړخیز مناسبات ولري، ځکه د دوی په وینا د افغانستان ګټې هم د نړیوالې ټولنې ګټې دي او هغه د افغانستان ثبات دی چې ټولې نړۍ ته مهم دی. مجاهد له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان مالی پانګه له توقیفي حالت څخه بهر کړي. هغه ډاډ ورکړی دی چې اوسنۍ کابینه موقته ده او د دوی له ټولو اړخونو سره په مذاکره کې دي څو یو پراخ بنسټه او د ټولو د خوښې وړ دولت تشکیل کړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.